پر کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی مولا علی قاری کہ اللہ یستر اللہ سشتا اللہ وجه اشتا مخشتر فرمائی در تعویل بن کہ ید مراد دے قدرت ولی دال معتزلہ و مسلک دے چاویلی امام سے وہ انندیو ید لاس بنوائے ہوئے ید مانا قدرت بوائے امام سے خبر پر خبر امام ابو حنیفه مقتدا د زمانه و پر خیستا و زمانه. السلام علیکم ورحمت الله. ورور پختنه لري او یو غیر مقلد اعتراض کړی دی چې تاسو احناف د امام ابو حنیفه رحمه الله سره په عقیده کې ملګری نه یې. امام ابو حنیفه رحمه الله په فقه اکبر کې تعویل ته ناروا ویلی دی. د باری تعالی صفت په دې کې تعویل کول لکه ید په معنا د قدرت اخیستل امام ابو حنیفه رحمه الله ورته ناروا وایي او تاسو احناف دې ته روا وایي. نو تاسو په عقیده کې د امام صاحب سره نه یې ملګري. دوستانو د په جواب کې به دومره ووایم اول خدا چې حافظ کوثري صاحب رحمه الله لیکي وایي چا هم چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب مخالفت ته لاس اوږد کړی دی نو یا به دی باعث د دې حسد وي او یا هم جهل او جهالت وي عدم تحقیق. نو دا اعتراض د دوی هم بنا دی په حسد او کینه باندې او یا هم په عدم تحقیق او په جهالت د دوی باندې. ځکه که موږ نظر وکړو په صفات متشابهه د باری تعالی کې د اهل سنت والجماعت دوا عمده نظریات دي. یو د متقدمین اهل سنت عقیده او نظر دی چې هغوی وایي په دې کې د تفویض وشي او یو د متاخرین اهل سنت نظر دی هغوی وایي په دې کې د تعویل وشي او که تحقیقی نظر وشي او حقیقت ته وکتلی شي نو متقدمین اهل سنت او متاخرین اهل سنت دوی سره اختلاف هم نشته. ځکه دا تعویل په دوه قسمه دی. یو تعویل اجمالی دی او بل تعویل تفصیلی دی. یو صفت د باری تعالی د اړول د معنی ظاهر نه دا هم تعویل دی او بیا په بل معنا اخیستل دا هم تعویل دی. خو دا ظاهر معنا نه اړول دا تعویل اجمالی دی او بیا په بل معنا اخیستل دا تعویل تفصیلی دی. په حقیقت کې متقدمین او متأخرین دا دواړه قائل د تعویل دی. خو متقدمین حضرات تفویض کی دا تفویض عینا تعویل اجمالی دی او متأخرین حضرات تعویل کی نو دا هغوی تعویل تفصیلی کی. دویمه مسله دا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې په فقه اکبر کې دا خبره کړې ده چې د تعویل چې ید په معنا د قدرت سره اخیستل دا نه دی روا. نو اصل کې په دې ځان پویول پکار دی. دا اعتراض ما وی چې دا د عدم تحقیق او د جهالت د وجه نه دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله د رد په تعویل باندې په کم تعویل رد کړی دی. ګوره اهل سنت والجماعت هم تعویل کوي، معتزله هم تعویل کوي، قدریه هم تعویل کوي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله په اصل کې د رد چې په تعویل کوي نو په تعویل د معتزله باندې رد کوي. فرق په مابین د تعویل د اهل سنت او تعویل د معتزله کې واضح دی. هغه دا دی چې معتزله یا هم قدریه چې کله تعویل کې په صفات د باری صفات متشابهه او د باری تعالی کې هغوی په درجه د جزم او په درجه د یقین سره کوي. لکه معنا د ید نه قدرت اخلي هو په درجه د یقین و یقینا د ید معنا قدرت ده. نو چې کله دا په درجه د یقین او په درجه د جزم کې تعویل وشي نو دلته بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې په دې تعویل کې ابطال د یو صفت د باری تعالی راغی چې ید په معنا د قدرت واخیسته نو د خپل ید هم صفتو نو دغه معنا د باطل کړه. اهل سنت والجماعت داسې تعویل نه کوي. اهل سنت والجماعت تعویل په درجه د احتمال او په درجه د امکان کې کوي. لکه المسایره والمسامره چې مطالعه شي او وایي چې موږ د تعویل په درجه د امکان او په درجه د احتمال کې کوو نه په درجه د جزم کې. همدارنګه المهند على المفند عقائد علماء السنت والجماعت دیوبند مولانا خلیل احمد سهارنپوری صاحب د په صفحه 40 کې
د یو سوال په جواب کې چې صفات متشابهه کې د اهل سنت والجماعت ساقه د هم دقه خبر لیکي يمكن ان يكون المراد من الاستواء الاستيلاء ومن اليد القدره الى غیر ذلك خبره د امکان کې د اهل سنت والجماعت عقیده دا په تعویل کې چې دا تعویل منکم کو دا په درجه د احتمال او په درجه د امکان کې نه په درجه د جزم کې نو معنا دا شو چې من کله وایو ید په معنا د قدرت سره دی نو دا په درجه د امکان او په درجه د احتمال نه په درجه د جزم او نه په درجه د یقین کې چې کله په درجه د احتمال او امکان کې راغله خبره نو بیا دا دې سره ابطال د یو صفت ناراضي نو که اوس د تعصب چشمه لري کړی شي او د امام ابو حنیفه رحمه الله د عبارت ته وکتل شي د فقه اکبر نو خبره به واضح شي چې امام ابو حنیفه رحمه الله په چا باندې په کم تعویل باندې رد کړی دی نفس تعویل خو ګوره د غیر مقلدینو باندې د اعتراض پکار دی دوی نه پښتنه پکار دی تاسو په هر مسله کې امام بخاری رحمت الله علیه پیش کوي امام بخاری رحمت الله علیه خو په کل شیء هالک الا وجهه کې الا ملکه د وجهه معنا په ملکه سره کې دا تعویل کوي نو دا بل خبره ده چې دا تعویل څنګه کړی دی خو دوی نه دا پښتنه پکار دی چې تاسو دا تعویل ناروا غنئ نو امام بخاری هم دا تعویل کړی دی نو به هر حال د اهل سنت والجماعت او د معتزله په تعویل کې فرق موجود دی که تاسو اوس وګورئ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عبارت ته نو خبره به واضح شي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رد په کم تعویل باندې کړی دی هغه لیکي چې د ید معنا په قدرت سره اخیستل دا ناروا دی بیا لیکي وهو قول اهل القدر والاعتزال دا قول د قدریه او د معتزله او د یعنی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې رد کوي د رد په تعویل د معتزله باندې کوي نه پر رد نه په تعویل د اهل سنت والجماعت او دا ما واضح کړه چې د اهل سنت والجماعت او د معتزله په تعویل کې فرق موجود دی